تازه خبر طالبانو د غوربند کولو لپاره تازه شرطونه وړاندې کړل. دا چې طالبانو تازه خلیلزاد ته څه ویلي دي، کوم شرطونه یې د غوربند کولو لپاره وړاندې کړي دي، دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. په دوحه کې د طالبانو او افغان لوري ترمنځ د بین الافغاني خبرو پر اجنډا تر موافقې وروسته طالب ډلې د غوربند لپاره نوي شرطونه وړاندې کړي دي. طالبانو له امریکا څخه له تور لیست د خپلو مشرانو د ایستلو او پاتې زندانیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده او د دې شرطونو له پوره کېدو وروسته ښایي اوربند ته غاړه کېږدي. په همدې تړاو د طالبانو سیاسي مرستیال ملا برادر او دغه راز د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر مولوي عبدالحکیم د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره کتلي دي. دواړو لوریو په دوحه کې سره کتلي او د سولې پر وروستیو پرمختګونو یې خبرې کړې دي. په دې کتنه کې طالب لوري ټینګار کړی چې د دوحې پاتې بندیان دې خوشي کړی شي او د غراض له تور لیست څخه هم د دوی د مشرانو نومونه وویستل شي. په دغه کتنه کې همداراز د سولې په وروستیو پرمختګونو دوحې د هوکړې او بین الافغاني مذاکراتو پر اجنډا هم خبرې شوې دي. زلمی خلیلزاد تر اوسه پورې په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. طالبان داسې مهال د پاتې بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کوي چې افغان حکومت تر هغه هر څه وړاندې د اوربند غوښتونکی دی او تر هغه وروسته د نورو مسایلو پر سر بحث ته تیاری ښیي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د پاتې طالب بندیانو آزادول او له تور لیست څخه د طالب مشرانو ایستل د اوربند لپاره د دوی اساسي غوښتنې دي. تر دې مخکې د امریکا په شمول بېلابېلو هیوادونو د طالبانو او افغان لوري ترمنځ د مذاکراتو پر طرزالعمل د شوي هوکړې وروسته له ښکیلو اړخونو وغوښتل چې ژر تر ژره دایمي اوربند وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ.